دوستانو یو ډېر افسوسناک یو ډېر دردونکې خبر تاسو سره شریکوم چې دا خبر د پښتو مشهور کم سندرغاړی یا اداکار دی یا د خلکو په مخونو به یې همیشه خندا راوستله میر اوس په باره کې دی. دوستانو میر اوس نن سبا ډېر زیات درد او غم سره لاس او ګرېوان دی او ډاکټرانو د هغه نه یوه خپه هم پرې کړې ده ځکه چې هغه د شوګر مریض او د هغه دغه مریض ډېر زیات یو خطرناک اړخ اختیار کړی نو په همدې وجه باندې د هغه یوه خپه چې کوم ده هغه ډاکټرانو اوس کټ کړې ده، یعنې ډاکټرانو هغه په مکمل طور باندې د هغه نه لرې کړې ده او داسې هم ویل کېږي چې که د ده همدا حال وي نو کیدای شي چې دا بله خپه ترې هم کټ کړی شي. قدرمنو یقینا چې په ژوند په ځوانۍ په پیسه په مشهورتیا باندې هېڅ غرور نه وي کول پکار. که موږ تاسو وګورو نو د ده به څومره دبدبه وه او بیا هم د ژوند په اخرو ورځو کې په داسې سختو سره لاس او ګرېوان دی. دعا به کوو الله تعالی دې ورته دا سفر اسان کړي ځکه چې ژوند چې دی داسې حالت ته ورسي نو بیا ډېر زیات سخت شي او انسان ډېر زیات د مشکلاتو ښکار شي. قدرمنو غوښتل مو چې دا خبر تر تاسو در ورسوم. دا د میر اوس تازه ترین اپډیټ و چې تاسو سره مو شریک کړل چې میر اوس ډېر زیات په بد حال دی او ډېر زیات غم او درد سره لاس او ګرېوان دی. ډېره مننه ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.